په هغې وخت کې خان صاحب چېرته وې ته له ثقافت چې دوپټه وتله په هغې وخت کې خان صاحب چېرته وې ته له ثقافت چې دوپټه وتله رور د قاتل دا شعر وره میره رور د قاتل شي د افسوس مقام دی رور د قاتل شي د افسوس مقام دی د رور په قتل کې سوره وتله رور د قاتل شي د افسوس مقام دی د رور په قتل کې سوره وتله د ښکلي د بدرنګ د سپین او تور خبره نه ده د ښکلي د بدرنګ د سپین او تور خبره نه ده که نه کوې اشنا مینه د زور خبره نه ده او طبیبه د زخمي ځیګر علاج به زما سوي طبیبه د زخمي ځیګر علاج به زما سوي چې نه ورځي پر هر مې د ټکور خبره نه ده او دا وګوره نن بیا پتنګ چې ځان په شمه سیزي دا وګوره نن بیا پتنګ چې ځان په شمه سیزي ښایست لیونې کړی دی د اور خبره نه ده. السلام علیکم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. یقینا ګرانو مینوالو تاسو کتلی دي همیشه هم دا ښه سوي دا تکل وي چې دا شاعران ملګري دا لیکوالان ملګري راولو ستاسو دپاره ترنه خشته خشته شعرونه غزل نظم ریکارډ کوو او ستاسو مخې لې راوړو. دغه شان کې مې نن بیا نن یوه ښڅه کړې ده یو تکل مې کړی دی راغلی یم د یو ډېر خوږژبي شاعر خواله چې نوم یې دی سمیع الله سمي. د ټولو نه مخکې خو سمیع الله سمي صاحب تاسو ته په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې هرکلی کوم. ډېره مننه امیر قرار صاحب او ستاسو د یاد ډېره مننه کوم چې زموږ کلي ته راغلې په دومره سختو حالاتو کې موږ له وخت راکړو نو ډېره زیاته مننه م کوو. ډېره زیاته مننه. ګرانو مینوالو ذکر مې وکړلو چې د سمیع الله سمي صاحب خواله راغلی ما نو راځو چې د سمیع الله سمي صاحب نه یو څو پوښتنې وکړو چې شعر او شاعرۍ ته کله نه راغې متاثره د چا نه شو او شاعري د کله نه شروع کړله. سمي صاحب دغه درې سوالونه چې شاعرۍ ته کله راغلې متاثره د چا نه شولې او شاعري شروع د کله نه کړه. امیر قرار صاحب زه خو چې ډېر ماشوم وم په درېیم کلاس کې ما به کلامونه کتل او بس هغه وخت زما شاعري خوښه وه خو بیا چې کوم د په اتم کلاس کې شوم په 2019 کې ما د شاعرۍ آغاز وکړو بس شعر مو ولیکو نه بعد بیا ملګرو وپېژندو ملګرو سره کېناستو پاڅېدو تاسو باندې تکړه ملګري لرو نو بس شعر له مزه راکوي. مننه ډېره زیاته مننه. سمي صاحب مینوال غوږ دی. امیر قرار صاحب ستاسو مینوالو ته به څه شعرونه ویم د غزل نه مخکې دوه شعرونه چې ستا د ښایست موازنې دپاره حیا صاحب ستا د ښایست موازنې دپاره سپوږمۍ ته ګورم سپوږمۍ ته ناست یم په تماشه به اسرائیل وي زما په تماشه چې ستا ډولۍ ته ناست یم په تماشه به اسرائیل وي زما په تماشه چې ستا ډولۍ ته ناست یم. او د بل غزل څو شعرونه چې په چا راغلې د خندا ورځې وې په چا راغلې د خندا ورځې وې د چا د غم او د ژړا ورځې وې ای څومره سختې په ما تېرې شولې مسافرۍ کې بې له ته ورځې وې. مننه ای څومره سختې په ما تېرې شولې مسافرۍ کې بې له ته ورځې وې څه په نخرو به دې قدم کېښودو چې د ښایستې دلربه ورځې وې. مننه څه په نخرو به دې قدم کېښودو چې د ښایستې دلربه ورځې وې د ژوند ښایسته لمحې مې وکتلې په نااشنو کې د اشنا ورځې وې. مننه د ژوند ښایسته لمحې مې وکتلې په نااشنو کې د اشنا ورځې وې تا په جفا زما ژوندون خزان کو تا په جفا زما ژوندون خزان کو ګینې سپرلی و د وفا ورځې وې. مننه تا په جفا زما ژوندون خزان کو ګینې سپرلی و د وفا ورځې وې. او بل ته په سره پالن کې ناست لیلو بل ته په سره پالن کې ناست لیلو ستا د ظلمونو انتخا ورځې وې. مننه بل ته په سره پالن کې ناست لیلو ستا د ظلمونو انتخا ورځې وې ما ته خیرې او وزارونه یې کول سمي چې کوم وخت د دعا ورځې وې. ما ته خیرې او وزارونه یې کول سمي چې کوم وخت د دعا ورځې وې. او د بل غزل څو شعرونه دي چې دا ستا په حسن تبصرې وې لیلو دا ستا په حسن تبصرې وې لیلو ځکه مې زړه کې وسوسې وې لیلو تاریخ چې وګورم لیواله شمه تاریخ چې وګورم لیواله شمه د پښتنو په سر شملې وې لیلو. مننه تاریخ چې وګورم لیواله شمه د پښتنو په سر شملې وې لیلو ورځ د اختر وته را نغلې ګینې زما په شونډو څو ګیلې وې لیلو. مننه ورځ د اختر وته را نغلې ګینې زما په شونډو څو ګیلې وې لیلو شکر د تا ته ملامته نه یم په تا مې کړې څو جرګې وې لیلو. مننه شکر د تا ته ملامته نه یم په تا مې کړې څو جرګې وې لیلو دا چې ژوندي وم دا یو څو یارانو ګینې د خیجر سرې لمبې وې لیلو. مننه دا چې ژوندي وم دا یو څو یارانو
ګینې د خجر سرې لمبې ویلیلو دا ستا سینګار ته سمینه ټینګېږي بیا دې په ځان کړې نخرې ویلیلو بیا دې په ځان کړې نخرې ویلیلو مننه ډېره زیاته مننه سمي صاحب شعرونه خو موږ بالکل اورو غوږ غوږ یو ورته همیشه موږ ووي چې سمي الله سمي صاحب زموږ ډېر تکړه ملګری دی ښه شعر لیکي ښه کلام راوړي سمي صاحب دغه پوښتنه مې په زړه کې راغله ما وی چې ویې کړم شعر او شاعري ته خو موږ مطلب واورېده ستاسو ډېر ښه انتخاب دی ښکلی غزل دی ښه شعر لیکي خپله شاعري کې زیات تر هم پسه کار کړی دی مطلب پر رومان هم کړی دی سنجیده غزل هم کړی دی صوفیانه کلامونه هم کړي دي څه هم کړي دي جی امیر قرار صاحب ما خو چې کوم دی غزل مې ډېر زیات لیکلی دي جی په نظم باندې مې خو لږ کار کوو په نظم باندې صفا خبرې ته په نظم باندې مې ډېر نه پوهېږم جی او نه لیکې شم ډېره جی خو په غزل باندې لږ اوبور لرم او غزل مې خوښ هم دی خاص کر مې پکې په رومان باندې ډېر کار کړی دی او رومان مې خوښېږي خو دا وخت داسې دی چې خلک رومان خوښېږي جی جی سمي صاحب خو هم ذکر وکړلو چې ما په رومان کې ډېر زیات کار کړی دی او بالکل زموږ مینهوال او سپیشلي زموږ چې کوم مطلب مسافر ملګري دي یا دغه شان وطنوال ملګري دي نو بالکل هغې چې کوم دی زیات تر روماني شعرونه خو هم خوښوي خو سمي صاحب ستاسو په رومان شعر لیکلو باندې مطلب ډېر چې کوم دی دې طرف ته تاسو لاړلې نو څه وجه هم کیدی شي که نه همداسې خپله انتخاب دغه وکړو بس دا خو زموږ اصل کې زما د منصور صاحب نه ډېر زیات متاثر یم ما چې کله د منصور صاحب شعرونه واورېدم زه محتاج شوم زه به شعر څنګه لیکم بس سبا کې دا منصور صاحب هم لکه شعرونه مې ډېر خوښ دي او دې شاته وجوهات کې خو هم کیدی شي لږ ډېره ډېره مننه نو سمي صاحب ډېره مننه ناست یو مینهوال خو هم د تنګو بېنه شعر ته به غوږ وي نه وي به ورته نور څه وایو امیر صاحب یو غزل به درته بل هم ویم چې د دې ګوګل مې سره لمبه وتله د دې ګوګل مې سره لمبه وتله زموږ د کور چې مېلمنه وتله سحر کوتلې به پروا مې نه وه په توره شپه باندې به نه وتله سحر کوتلې به پروا مې نه وه په توره شپه باندې به نه وتله د عمر غم و ځکه ومې ژړل زما د ژوند نه په پښه وتله د عمر غم و ځکه ومې ژړل زما د ژوند نه په پښه وتله زما د خیال دنیا یې بیا ژوندی کړه له ډېره خیاله چې کږه وتله زما د خیال دنیا یې بیا ژوندی کړه له ډېره خیاله چې کږه وتله په هغې وخت کې خان صاحب چېرته وې ته له ثقافت چې لوپټه وتله په هغې وخت کې خان صاحب چېرته وې ته له ثقافت چې لوپټه وتله رور د قاتل دا شعر وره میره رور د قاتل شي د افسوس مقام دی رور د قاتل شي د افسوس مقام دی د رور په قتل کې سوره وتله رور د قاتل شي د افسوس مقام دی د رور په قتل کې سوره وتله او د دې غزل دوه مقطع دي سمي زما په زړه به څه تېرېدل سمي زما په زړه به څه تېرېدل چې د رقیب سره جوړه وتله سمي ښه ګرانه وه زما دې خیال ته سمي ښه ګرانه وه زما دې خیال ته زما د خیال نه چې هغه وتله مننه او د بل غزل څو شعرونه یاده تا ته د غزل ډالۍ وشي لالې په مرګ به مې جړېږي ما ته ښه پته ده لالې په مرګ به مې جړېږي ما ته ښه پته ده زما په کټ په راغورځېږي ما ته ښه پته ده ځینې یاران به مې په سخته کې ملاتړ وګرځي ځینې یاران به مې پټېږي ما ته ښه پته ده ځینې یاران به مې په سخته کې ملاتړ وګرځي ځینې یاران به مې پټېږي ما ته ښه پته ده په خمارو سترګو به وګوري روانه به شي په خمارو سترګو به وګوري روانه به شي هغه به داسې راپېښېږي ما ته ښه پته ده او د جدایۍ غم به زغممه لا راغلی نه دی څه موده پس هغه ودېږي ما ته ښه پته ده مننه د جدایۍ غم به زغممه لا راغلی نه دی څه موده پس هغه ودېږي ما ته ښه پته ده او زموږ د کلي یو جینۍ ته هغې داسې وي زموږ د کلي یو جینۍ ته هغې داسې وي سمي په ما پسې دردېږي ما ته ښه پته ده ما ته ښه پته ده مننه ډېره مننه یقینا ګرانو مینهوالو چې ناست یو سمیع الله سمي صاحب څومره هم موږ ګورو نو بالکل موږ خو به نه تنګېږو امید دغه چې ایاز صاحب مینهوال به هم نه تنګېږي خو د پروګرام فارمیټ هم داسې وي چې د وخت کمی راشي زیړ مازدیګری دی نور په غورځېدو دی نو سمي صاحب زه به یم که په خپله خوښه باندې هم یو غزل زموږ د مینهوالو ته ډالۍ کړې نو ستاسو به ډېره مننه وي صحیح ده ستاسو مینهوالو ته د خپلې خوښې یو غزل هم ویم چې لالا زما خو خپلې غزلې ډېرې خوښې دي کله کله ځان ته ویم نو ما ډېر متاثره شم د ځان نه او دا غزل مې زما ډېر خوښ دی که نه دا په ریډیو کې خلکو هم بار بار فرمایش کړو هغې نه بعد ملګرو په واټساپ هم ډېر غوښتو په میسنجر په لارې نو دا کلم وویم یاده چې نن یې خوا ته بیا خورې پرېښي دي نن یې خوا ته بیا خورې پرېښي دي زما جانان زلفې اوږدې پرېښي دي
د هر ظالم ګوره خلاف یې مزه مو خبر زړه کې مو جذبې پرېښي دي د هر ظالم ګوره خلاف یې مزه مو خبر زړه کې مو جذبې پرېښي دي یوې کافر یې رانه زړه وړی دی نور مې د ښکلو تماشې پرېښي دي مننه یوې کافر یې رانه زړه وړی دی نور مې د ښکلو تماشې پرېښي دي او دا ځل سپرلي خو په ما لوبې وکړې جانان مې زړه کې وسوسې پرېښي دي مننه دا ځل سپرلي خو په ما لوبې وکړې جانان مې زړه کې وسوسې پرېښي دي هغه سړی مې پکې بیا ولیدو هغه سړی مې پکې بیا ولیدو چا چې ویل ما میخانې پرېښي دي هغه سړی مې پکې بیا ولیدو چا چې ویل ما میخانې پرېښي دي اوس یې اواز دلته بیخي نه راځي اوس یې اواز دلته بیخي نه راځي زما سمي جوړې ټپې پرېښي دي زما سمي جوړې ټپې پرېښي دي مننه مننه ډیره مننه ګرانو مینوالو بالکل تاسو کتل چې سمیع الله سمي صاحب را سره په خوا کې او کوشش مې دغه چې نن د هغې نه زیات سوالونه خو مو کم او زیات کلامونه ته هم ریکارډ کم خو چونکې د وخت کمې دی ما خو تاسو ته وویل چې مازدیګری دی لمر پرېوتونکی دی او موږ به چې کوم دی دغه سفر کوو واپس په زوکلي ته انشاءالله نو د سمیع صاحب نه مې ښایسته مرکه ریکارډ کړله امید دی تاسو به یې خوښه کړې موږ له به هم داد راکړې او د دې د شاعرۍ له به هم ډېر زیات داد ورکړې تر بلې مرکې پورې خپل ورور امیر قرار له ورکړې اجازه ته د لوی الله په امان